څومره پروا نشته خو دا دغه څه ده زما لالی چینار دی او دا رنجه ولې هغه یادوم ولې اس پي صاحب را روان دي صاحب نه یاره غلی شه بړه ډي اي جي صاحب راځي سر ګوره مازغه راله مخ خراب وي ګوره زما کمزوري مازغه دی که یو ځل خراب شو نو بیا به خراب وي اختر ته یادوم ښه جي ټیک ده دا خو زمونږ نه یو وایي چې د کونه راتلم که نه وي پولیس والا وایي چې راځې که نه نو ځان سره ګډ راوله نو په دې تنخواه کې دویمه که نیم ګډ زما لالی چینار دی نارنجه ولې نه کېږي نو روغ ګډ مړه دا څه لانجه باندې وړي دا موږ به څه کوو سر زمونږ په تنخواه خو دا ګډ هغه خپم نه کېږي صاحب وایم خدای راستي که نه د غم د لاسه مې دا مازغه دی دا بلکل چې دی نو زما لالی چینار دی او نارنجه ولې دي او سر د بچر خو قرباني کېږي که نه او رښتیا صاحب یو چل به وکړو ته به چرګه لال کې او موږ به یو چتې واه یاره بدل دی والله دا عجیبه صاحب چل دی لکه څوکې شپونې به صاحب بېګا رانچا ګټ پټ کړی دی صاحب ګډ یې د پټ کړی دی دا به څه کړو د ګډ خبرې مونږ کولې خو دا خود کېدی چې خدای خیر کوي خبره کوم دا نه چیناره جی صاحب د څومره څنګه ګډ نمونه دغه شکل مکل خو یې پېژنې که نه خپل ګډ پېژنې جي د کور ساتل شوی ګټ دی جي سور رنګ دی جي سور رنګ یې دی او د څو دی یعنې څو پیسو دی د 300 روپو دی جي په د 300 روپو دی ښه 300 روپو دی څه چل یې کوي جي نه نه پیغمه چا خبره کوم رښتیا دا خو دا تا خو به نورم دا ذاتي ګډان ساتلي ده او که نه جي خو دا ټول نه خو که نه جي بدله نور ګډان شته سره که شته جي خر به ناره چیناره جی صاحب دی به چې کومه دلته دغه کې نارنجه ولې کېږي که نه بیا به زما لالی چینار کې بیا دا به چې ښه د فکر به کوم او د دې پوه به کړو سر ګډه پیدا شي دا نه ذاتي ګډان خو به یې خامخا ساتلي نورم خان ګډ خو نامه خدا ډېر زبردست را پیدا کړی دی ها مثلا دا بس ټول د ناس پرور کمال یو سړي خرڅوه بس مو خو معمولي ټوکې نه کوو که نه خانه په څو شو خان اورې ستا نه تپوس کې ما نه تپوس وکړو چې په څو شو پوره په 100 روپۍ مې واخیستو مهره دا خو 300 روپو ګډ دی ودې کته خان دا 300 روپو ګټ دی مثلا یو کا مګل غوندې و سړکي مو اورې ها خلاص پاوره رسم لوي چې لالو د خیر سره زه خیر سره ها چلو دا صاحب وګورئ دا زما ګډ دی خبردار لکه دا لال لګي یا لکه دا څه ګډي وړي وای مثلا په دې موږ پیسې ورکړي لکه دا ګډو پیچ زما لري چې ته ما ګډ دې کنه دې پیژنم دا مثلا ما نه دغه ناس پرور راغسته ناس پرور ارچا چې اغشته کنه مال ستا پوښتنه کې برآمد شو ته مخې راځه دا ناس پرور ناس پرور ورما وته ما ورته ما دې یا لکه دا څه په مصیبت دی والو متفق صاحب دې را مخې زه ما څه کړی دي را مخې شته ورا دا څه مصیبت ما څه دی کړی دي دا خو کتاب دی ما پرې دی میراث خانه ما خو ته ډېر ښه سړی ګڼلې چې ستا غوندې سړی دا کار شروع کړي چې ګډال پټۍ ولالۍ نو نورو نه به زه څه ګیله کوم سر 2 منټه لیټ شو ګډ بدی حل کړو سر آفرین شه میرا خان او پتا شه یاره جی بس مثلا زما غلطی دی چې اگر نوکر مې ساده کو نه دی به چې ارزان ګډ دی چې مزګر راوسته کني ما کو ته نو ویلې جی تا وته نو ویلې ګوره میرا خانه چې اوس په دې اختر کې دې زه په حوالات کې زما لالی چینار کما او نارنجه ولې دې کم نو خلک به وایي چې په اختر کې نارنجه ولې کو صاحب زه اوس لاړ شم ګډ خو ماته ملاو شو جی اوس غلی شه بار کې نه دا به ستا خوښی نو بار کې نه دا لکه دا بار کې نه ولته یاره جی یو خبره ته چې کوم د اختر ورځ د جی ما څه چل دی وایه ما وی جی یاره میرا خانه چې څو یم درته نو څه درته ووایم نو خو بیا هم ډم در باندې دغه شي چې یاره د کلي مشر خو چې مشر دا کاروبار شروع کړي نو په دغه کشران خو پرېږده نه مثلا جی بس دغه یو ځل خطا شو کړی جی هر وخت دا بس ډېره مهرباني جی ډېره مهرباني اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی دا نارنجه چیناره جی صاحب پوښو سر پوښو اوس تاسو ټول خو مبارکه راغلي خو پته نه لګي چې حوالات کې بندي یو کرا پرېږدي لکه ولې دا غشتو ګډوي بده نه غشتو کنه په 100 روپۍ او ناس پرور دا څه زما خان سره ډېر ضروري کار دی اوس مونږ څه چلو کو اوس مونږ خور به کوڅورم خدای راسي مانی سي پولیس او وې دا دې مهرباني اختر تاسو مبارک شه زمونږ بل سره اختر نو شو مثلا 100 روپۍ عمران نه
بس خان د قسمت خبره د پوښي کې موږ خپل ناس پروړې خبره مکو دا مېلمانه ناس دي کني خدای راستي چې تاسو راو موږ غدل دا ستا د لاس او 10 روپیا وستا ترخانه کړو راشدان راوګته ته ما قصور نو ته ویل کړه چې نه وای څنګه مې ویلې چې نو چې تا وی چې ارزان دي بس ما به ارزان دي 100 روپیا خو نن لاړی خو لاړی بل ځوان نه کړی چې دې څه د مور تاسو ویل کړه څه ویل خان زما لګ رقم کرس پکارو بیا اختر له خلکو حساب پر زغشتو تا ته پته زما غلام شي اوس رانه اخر کې رقم والی خان نه مثلا تا پیسې پسې نه بولې دي بس ته پر تربوران سره سیالي کولن اوره سیالي کول نو بده کوله کنه سیالي چاته سیالي د ټاکی درک ته لګ راغله اوس خان ته دا ناس چې لږ خیر راکا نو بده وای سیالي نه خان هغه چې سیالي خان دا سیالي چاته کې نه خان مې راته نه یادو مې راځه دوی یادو ما زده ته یو کیسه کوم وره قرض پور لګو دا ولید پخپلو جامور لګو پخپلا د اختر کې قرض پور لګو دا ولید